اولیاء چاته وي اوس د اولیاء تعریف بس دا کوي چې اولیاء چاته وي مونږ چاته اولیاء وایو مونږ اولیاء د جیبونو ګڼکپانو ته وایو د جیبونو ګڼکپان چې هغې ته مونږ اولیاء وایو او زه ولی هغه چاته وایم او بزرگ هغه چاته وایم چې یو خو په قرآن او په حدیث خدای پاک هغه ته عبور او پوهه نصیب کړي او بیا قرآن او حدیث ټول عمر خلقو ته ښودلي او په یو پیسه اجرت یې نه اخیستی دین خلقو ته د الله دپاره بیان کړي اولیاء دې خلقو ته وایي نیکان دې خلقو ته وایي هغه ورځ یو لیونی غوندې راغی ما خیال چې دا طالب دی ما لویه لکه څه کار وی بس یو خوب مې لیدلی و مال د کوم ځای ویل ستا څه کار دی چې زه د کوم ځای دې سره دې څه کار څه کار کوې لکه څه ویل ما ته دې سره دې څه کار دی چې زه څه کار ګرځم را ګرځم خو یو خوب مې لیدلی و نن درېیمه شپه ده خوب درته وایم بیا زما نور تپوسونه به زما نه نه کوې زم غلی شم مال جوړ پاګل دی نه بچه څه خوب دې لیدلی وایي خوب مې دا لیدلی چې ته په چوک باندې ولاړې او لاس دې اوچت کړی دی او خلقو ته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته او بیا زمونږ استاد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کمره کې دننه ناست دی زمونږ یو استاد دی مولانا عبداللطیف صاحب نوم دی وی هغه په دروازه کې ولاړ دی او رسول الله ته د ملاقات چټونه هغه ورکوي بس دا خوب مې ولیدلی او تا ته مې ویلی او څادر داسې تاو کو مال خبره خو واورل بس نورې خبرې به نه کوې بس لاړ ځوان زلمی ښایسته سوچه ګیره به لاړو څو ورځې پس مې بیا ولیدو بستره یې په اوږه وه دې چوک کې مې چې ولیدو نو لاس نه مې ونیو مال تا هغه نه هغه ورځ چې راغلی ویل یما مال څه کوې چېرته ځې ویل ریوان ته ځم ما د کوم ځای ویل دا تپوس به نه کوې د اسمان نه رالاندې او د ځمکې د پاسه د دغه ځای نو مال ته سمه خبره ولې نه کوې ما ته په ایمان یې ووایه چې دا ما ته پته شته چې زه د کوم ځای دا ما ته پته شته ته ووایه په ایمان تا ته پته شته چې ته د کوم ځای زه پوه شو چې دی خو څه بل طرف ته اشاره کوي دی خو قبر ښایي چې زه د کوم ځای زه څه خبر یم چې زما خمبیر د کوم ځای نه ملیکو راوچت کړی دی او کوم ځای به ښخېږي نو ویل ما ته څه پته ده چې زه د کوم ځای یم او ویل تا ته پته شته چې ته د کوم ځای ته به کوم ځای ښخېږي ځکه چې زمونږ کور خو هغه دی چې چېرته به ټول عمر تېرو نو ټول عمر چې زه کوم ځای کې به تېروم د هغه ځای ما ته پته شته مالې نه ویل بیا ما نه ولې تپوس کوې چې ته د کوم ځای تاسو پوه شو دا علم اوس چاته دی چې مونږ د کوم ځای نو زما خولې نه وخته چې دا هغه نن نه 300 کاله مخکې رحمان بابا چې ورته اشاره کړې وه دا خبره هغه ده هغه ورځ مې یو کتو نوم یې درته نه اله خو کم از کم په دې وخت کې به 10 کروڑه روپۍ ورسره وي 10 کروڑه روپۍ نغدې جایداد یې پرېږده عامې کتو کوواړ ته تلمه نو چې غاښې نه واوړېدو او لاندې کوشو نو په دغه ځای کې مې ولیدو چې بستره په خپله په اوږه باندې ایښې وه او پیدل په دې ملنګانو کې روان نو زه ورته ودرېدم مال چې راځه که نه چې ما ته یې چې مولانا صاحب ستا په تقریر کې یو شعر دی ویلی و هغې رانه دا شی جوړ ما څه شعر ویلی ویل تا ویلي و چې کومه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې کومه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوی د عطاري د عطرو نشته نو زه د یار د خولې خوشبویای پسې در په در ګرځم چا به راته چېرته میلاو شي که او ځان مولانا صاحب خپله لار وه دومره لوی سړی نو دا د الله توفیق دی چې چاته یې ورکړي د هغه مهرباني ده چې په چا یې وکړي خدای دې هغه مهربانۍ په موږ د دې ټول لوبې لوباب څه دی چې هغه کتاب نه دا قوم نه خبره دی چې د کوم کتاب آغاز په غار حرا کې په جناب محمد رسول اوس به اورئ ورو چې دا کتاب و پیغمبر بیا راسخ کولو په دې صحابهو کې څنګه دا بیانونه به رستو راځي نن پتا کې قادیانه ولې پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي شیعه در کې ولې پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي آغا خانه در کې ولې پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي عیسائی در کې ولې پیدا شو نن ستا په ملک 80 لکه مسلمانان عیسایان شي 80 لکه د لندن یو میشن راځي تبلیغي میشن ستا په ملک پیران او مولیان په دې کلو ګرځي چې دا تبلیغ والا خراب دي او هزاره عقیدم خرابوي او پام کوئ چې د بشترو والا ته نږدې نه شئ او دا خراب دي او دا خراب دي دا روټي خلاص چې دي دوی ته خراب وایي او د لندن میشن راځي په پاکستان کې د عیسایت پرچار کوي او د عیسایت تبلیغ کوي 80 لاکھ مسلمانان عیسایان کوي 80 لاکھ کوم پیر او مولا چې ووایي چې تبلیغ والا خراب دي
د دغه مړی نه ونیسئ او په دې خپو کې پورې واچوئ او تر هغې راکاږئ چې دا د ملا سرمنې په دې سرک پاتې شي. زما په خبره پوهېږي؟ دا دکانداران دا د پیسو سپي دا خلک نن د ځمکې په سر د 1,40,000 پیغمبرانو میشن چې ادا کوي. زما دې په خدای قسمي چې واحده ډله دا تبلیغ والا دي. ته راشه وګوره د هلکانو نه څه جوړ کړه. ځوان هلک به وي ګیره به یې کړي مسواک به یې په لاس کې خبرې چې واورې. نن خو هلکان ډېر ډېر نارې وایي لګیا دي. ځوانان هلکان بله ورځ زمونږ په جومات ته د 14 کسانو یو وفد راغی. هلکه مال د کوم ځای؟ وی موږ چې د اسلامیه کالج سټوډنټان ګیري مسواکونه ورسره دي 3 ورځې را بسترې په اوږه دي تبلیغ پسې را. نو زما عزیزانو من اوبو اغستی دی په مخه کلمبا درته تلا او سیند ته وغورځېدې خو بچ بشي او کلمبا نه درتلا او سیلاب راغی نو تباه وی. نن د آخر زمانې د فتنو سیلاب په ملک راغلی دی. قرآن او حدیث دا اصل دین دی. صحیح علماو نه زده کوي اوسګار وخت درته ملاویږي. اسی چې په لاره ځئ د تبلیغ والاو سره لږ لږ وخت یا د جمعې شپې ته تماشه کوه چې تا نه خدای څه شی جوړوي. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې د نیکانو همنشیني او د نیکانو صحبت په دې کې چې کوم اجر او ثواب دی او د دې به کوم عوض او بدله ملاویږي دا به هغه وخت کې پته ولګي. یو خانو 10,000 جیره به ځمکه وه. یو ملنګ والا راغی خان ته تپوس کوي چې د کوم ځای وایي د پلاني څه حیثیت ته شته؟ وی خان دومره حیثیت مې دی چې څومره ستا دی. زما عمره حیثیت کې دی. خان ورته زما 10,000 جیره به ځمکه ده. ویل خان په خدای مې دې قسمي چې څومره ځمکه ستا ده دومره زما هم ده. خان ورته په غوسه شوی د خانانو خو اوهو الله دې ساتت. خان ورته لختې ته لاس کړي زما عمره ځمکه ستا ده. ویل او قرآن راواله چې درته په لاس کېدم چې څومره ځمکه ستا ده دومره زما ده. و د ظالم بچیه په دې علاقه کې خو ما نه سوا د بل څوک شته نه د اسمان نه را پرېوتی که د کم ده. ویل راځه چې درته وښیم چې ستا عمره ځمکه زما ده. نو هدیرې لی بوتلی. ویل دې ځای کې به ته څومره ځمکه کې سملي؟ ویل 2.5 ګزه کې. ویل 2.5 ګزه زما هم ده او 2.5 ګزه ستا هم ده که نه. دا 10,000 خو ستا نه ده کور دی وران شه دا به بل ته پرېږدې او ته به تېرځې. دغه ځای کې 2.5 ګزه ځمکه ستا هم ده او 2.5 ګزه زما هم. په 2.5 ګزه کې کوتې به تا دپاره هم کنستی کېږي او ما دپاره به هم کېږي. تاسو خیال راغی نور زمونږ څه دي؟ خان حیران لیونی شو چو بیړه اسې ویم د الله والو خبره داسې وي چې په دېړه کې ننوځي او ړه کې سورې وکړي. د الله والو داسې خبرې. اوس ته ماته وایې چې د خانۍ ټوله نشه په دې یو خبره د هغه دماغ نه ووته چې زما خو 2.5 ګزه ځمکه ده 10,000 جیره به خو نه ده. دا زه په کوم قهر اخته یم. نار خاني او نوابي پرېښوه او د فقیرانو همنشیني اختیار کړه. نو عزیزانو همنشیني دا هغه چا کوئ چې کوم فقیران. زه درته رښتیا وایم نن مې کته د دکان مخې ته داسې ډلې ډلې روان دي او زما د بچپن په زمانه کې به ما لیده چې دلته زمونږ یوه دیره د فقیرانو وله ورته وایي د کاکشالو سایډ. دلته به لویې لویې شوې ولاړې وې او دې شوو لاندې به فقیران ناست او 2 کاڼي بیا داسې ایښي او لوټه به پرې د پاسه پرته وه په هغې کې به یې چای باندې کړې وي په لوټه کې هغه به څکلې ونې لاندې به ناست. چېرته به چې هغه ځای نه بل ځای ته تلو نو خپله کمبل یا برستن به چې واغې نه به پړی تاو کو او ترخ کې به نیولې او روان. هغه د بچپن فقیران چې ما کتلي نن د تبلیغي جومات والا ته چې زه ګورم هغه زما د بچپن فقیران را یاد شي. پیاده به رواني او بسترې به په ترخ کې نیولي او ځان ته چې څه وایي. زما عزیزانو عباس اوږد شو. قبول د توبې د مسلمان او د کافر دا به بلې جمعې ته شي. واخر دعوانا ان الحمدلله.